بیا یې لاوي متي ولید چې د ښار په دروازه کې ناستو او د مالیې په اخیستلو بوخت و. ما پسې راشه. عیسی مسیح غره ته وختو او ټوله شپه یې په دعا کې تېره کړه. بیا سهار یې د پیروانانو 12 شاګردان غوره کړل. شمعون چې پطرس هم نومېده، د هغه ورور اندریاس، یعقوب، او یوحنا. فیلیپوس او برتولمای، متی، توما، یعقوب د حلفي زوی، شمعون مشهور په سرتیری، یهودا د یعقوب زوی، او یهودا اسخریوطي چې وروسته خاین شو.